د ټولیز امنیت سازمان لوی منشي او د قرغیزستان ولسمشر په افغانستان کې پر ثبات او پراختیا ټینګار کړی دی. دواړو لوریو د افغانستان رول په سیمه ییز ثبات کې مهم بللی او زیاته کړې ده چې باید د ګواښونو پر ضد په ګډه مبارزه وشي. د افغانستان د ټولیز امنیت سازمان د سرمنشي او د قرغیزستان د ولسمشر د خبرو اترو محور د ټولیز امنیت تړون سازمان په یو خبرپاڼه کې لیکلي چې طالات باک مسادیکوف او صدر جباروف په یوه لیدنه کې د افغانستان پر ثبات او پراختیا ټینګار وکړ. د دې خبرپاڼې له مخې دوی افغانستان د سیمې په امنیت کې مهم عامل وبله او د ګواښونو پر وړاندې د اسلامي امارت ژمنتیا یو جدي اړتیا په توګه یاد کړه. صلح و ثبات افغانستان برای کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای امنیت جمعی و همچنان کشورهای جنوب آسیا و چین برای همه حائز امنیت است. برای اینکه افغانستان میتونه رول محوری را در وصل کشورهای آسیای مرکزی و جنوب آسیا ایفا کنه. دوی همداراز د امنیتي ننګونو د مهار په موخه د تاجکستان او ازبکستان ترمنځ پولې د پیاوړتیا پروګرام د پرمختګ خبر ورکړ. دغه سازمان زیاته کړه چې د خبرې اترې د سیمه ییز امنیت د پیاوړتیا او ګډو همکاریو په چوکاټ کې ترسره شوي دي. له بلې خوا سامات اوردابایف د ټولیز امنیت تړون د سرمنشي مرستیال او کاها ایماندازه په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سره په جلا لیدنه کې د افغانستان څخه د احتمالي ګواښونو د مهار لپاره د دوامدار څار او مخنیوي اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. بعض واقعاتی که در این مرزها صورت گرفت باعث ازی شد که اونا تشویش و نگرانی داشته باشن. من فکر میکنم در اون واقعاتی که صورت گرفت اکثرا به نظر من قاچاقبرای محلی دست دارند. که څه هم اسلامي امارت په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په کابل کې د افغانستان مرکزي اسیا د مشورتي ناستې په لومړي پړاو کې افغانستان یو امن هیواد وبله او ویل چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد د کار اخیستنې اجازه ورنه کړي. درنو لیدونکو په همدې موضوع بحث لرو او د بحث لپاره راسره دلته په سټوډیو کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی حنیف خان کډوخیل صاحب دی. کډوخیل صاحب ښه راغلاست کور رمضان چې بلنه منلې او خپرونه کې م ګډون کړی دی. د قرغیزستان ولسمشر د ټولیز امنیت سازمان لوی منشي سره افغانستان کې پر ثبات باندې ټینګار کړی دی. ستاسو پند باندې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان ثبات مهم ګڼي، دا د سیمې او د نړۍ د ثبات لپاره ګټور ګڼي. بیا ځینې هیوادونه په افغانستان کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو هڅې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ستانکزی صاحب اول در څه دمخه تاسې ته او د ټولنیزو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. پس د سلام په دې کې شک نشته چې د افغانستان جغرافیایي موقعیت او د افغانستان هغه تاریخي جوړښت د سیمې او د نړۍ لپاره مهم ده. خو دا ځینې هیوادونه لکه د قرغیزستان ولسمشر چې دا غوښتنه کړې ده، نو قرغیزستان هم لکه د افغانستان په شان باندې په وچه کې یو پروت هیواد ده. اکثریت خلک یې سني مسلمانان دي او د دوی هم ځوانان اکثریت خارج ته د تګ لپاره ځي. نو بعضې هغه دردونه چې قرغیزستان لري افغانستان سره یو شانته دي. نو هغه سړی د بل په درد باندې پیږي چې هغه په خپله باندې دردمن وي. نو همسایه هیوادونه په دې کې شک نشته ده چې د افغانستان ثبات ته اولویت ورکوي. خو په دغه کې هم شک نشته ده چې دا تنها په شعار باندې نه کیږي، که دا د سازمان ملل ده، که همسایه هیوادونه دي، که د سیمې هیوادونه دي، نو دوی باید په دغې مسلې کې رامخکې سي او د یو منځګړي رول ولوبوي. د دې په ځای باندې چې شعاري خبرې دي چې دوی دا خبرې د تهدید له ژبې نه ایسته کړي، جوړامد دې وکړي. افغانستان یو مهم هیواد ده، نو په دې کې شک نشته چې دغه اهمیت افغانستان لري، خو د سیمې لپاره هم پکار ده، هم د همسایګانو لپاره پکار ده چې راسي او په دې کې پړ وړ وګوري چې په دغه مسله کې پړ څوک ده وړ څوک ده. نو تاسې وینئ چې افغانستان دغه جګړه شروع کړې نه ده او نه افغانستان د جګړې غوښتونکی ده. په دا آخري ځل باندې تاسې ولیدئ چې اول نه هم دا جګړه پاکستان شروع کړې وله او د آخري ځل هم چې کله د معتادینو په کم باندې دغه برید وسو، نو امارت اسلامي او ولس د غچ اخیستنو په هغه کې وو. خو بیا هم چې دا د ورمچي خبرې شروع سولې، امارت اسلامي او ولس دغه خپل غچ څخه تیر سو او هلته د خبرو لپاره خپل استازی ولیږه.
نو اوس هم ولس او هم امارت اسلامي خبرو ته اولویت ورکوي چې باید دغه مسله د خبرو د لارې نه حل سي خو بدبختي په دې کې ده چې دغسې همسایګان پروردګار افغانستان ته ورکړي دي چې هغوی د تفاهم او د خبرو باندې ډېر نه عقیده نه لري او هغه دغه مسله خړه پړه کوي اگر که دغه څو ځلې که د دوحې غونډه وله او که هغه په ترکیې کې و یا په عربستان یا نور نړۍ کې د امارت اسلامي او د پاکستان تر مابین خبرې ولې نو تاسې ولیدئ چې په هغو کې بعضې داسې غیر قانوني خبرې ولې چې دا په هېڅ دنیا کې دا اصول نشته ده چې یو همسایه د بل همسایه امنیت ونیسي که نه نو دا بعضې هغسې غلطې غوښتنې دي د دې په هغه ضد باندې باید هم همسایهګان او هم نړیوال داسې یو دریځ ونیسي تر څو پورې هغه واقع بینانه غوښتنې چې د پاکستان دي او که د افغانستان دي هغو ته رسیدګي وسي او دغه دواړه همسایهګان د ورورۍ په فضا کې ژوند سره وکړي. ښاغلی کړوخیل صاحب په دواړو لورو په خپله لیدنه کې تر ډېره پورې په افغانستان کې د ثبات تر څنګ په دې باندې بحث کړی دی چې دلته ځینې ګواښونه شته په داسې حال کې چې اسلامي امارت د ټولو ګواښونو د له منځه تلو ډاډ ورکړی دی دا ډاډ یې ورکړی دی چې د افغانستان خاوره به د هېچ چا په ضد نه کارول کېږي. ستاسو باور څه دی کوم ګواښونه دي چې دواړه لوري د هغې په ضد باندې د ګډې مبارزې یادونه کوي؟ لکه اوس دغه همسایهګان او یا نوره دنیا ده اگر که په افغانستان کې هېڅ شی نسته ده دوی هغه شعار چې مخکې ولاره چې اوس هم نشه یي توکي دي په افغانستان کې د دې په هکله باندې باید همسایهګان او نړیوال ګډه مبارزه وکړي یا هغه نړیوال تروریزم ده چې د هغه په ضد باندې باید افغانان همسایهګان او نړیوال د ټولو مسؤلیت جوړیږي چې باید ګډه مبارزه وکړي خو تاسې وینئ چې د دغه نوي حکومت په راتګ سره د نشه یي توکو کار کیله قاچاقې دا هر شی که صفر نه دي خو ورنږدې سوي دي اوس اکثریت دغه اسلامي امارت وایي دا صفر شوي دي کیدای شي صفر وي خو اوس تاسې وینئ دا راپورو کې چې نشه یي توکي اوس له همسایه هېوادونو افغانستان ته قاچاق کېږي نه له افغانستان همسایه هېوادونو ته او هغه ګډ تروریزم تعریف چې دوی کوي په افغانستان کې تاسې اوس وینئ چې په سراسر افغانستان کې امنیت تامین ده او داسې کومه جدي خطره نه د افغانستان په داخل کې شته ده او نه د همسایو لپاره شته ده اگر که دغه ضمانت د دوحې په غونډه کې یا د دوحې په توافقنامه کې امارت اسلامي هم همسایهګانو ته هم دنیا ته دا تعهد ورکړی و چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد باندې نه استعمالیږي او په مغه خپل تعهد باندې ولاړ ده تر اوسه پورې نه همسایه هېوادو او نه دنیاوالو داسې یو ثبوت وړاندې کړی سوی چې په افغانستان کې په رښتیا سره هم دغلته یو جهاني تروریزم شته ده همدغه یوه ښه بېلګه د پاکستان بمباریانې دي چې له کله نه شروع سوي دي او تر اوسه پورې په افغانستان بمباریانې کوي داسې یو ثبوت یې وړاندې نه سو کړی چې په هغه کې دي یا د القاعده یا کوم بل داسې تروریستي ګروپ چې دوی په ژبه باندې ورته وایي یو جوګپړی غړی دی وزلی واوسېږي هر وارې چې د پاکستان بمباري سوي دي تاسې وینئ چې په هغه کې ملکي او بې دفاع خلک په ادب ګرځول سوي دي تر اوسه پورې هېڅ داسې ثبوت همسایهګان وړاندې نه سو کړی چې په هغه کې دې د کوم تروریستي ډلې کوم غړی دوی وزلی واوسېږي. ښاغلی کړوخیل یوه پوښتنه چې تر ډېره پورې ولسونو سره مطرح کېږي څه موده وړاندې که ستاسو په یاد وي بهرنیو چارو وزارت د یا کابل د په خپل کوربهتوب سره د سیمې هېوادونو د مشرانو د غونډې کوربه و هغلته د سیمې هېوادونو مشران چې راځي یا د بهرنیو چارو وزیران چې راځي په افغانستان کې د ثبات او امنیت ډاډ ورکوي دلته څرګندونې یو ډول دي کله چې له افغانستانه ځي بیا د نړیوالو سازمانونو له استازو سره دوی په خپلو لیدنو کې افغانستان کې د ناامنۍ په تړاو د بې ثباتۍ په تړاو باندې اندېښنه څرګندوي دغه دوه ډوله څرګندونې یا دریځونه په څه معنا دي؟ دغه دوه مخیتوب شته ده هم په سیمه کې شته هم په نړۍ کې شته ده له یوې خوا نه دا خو سیمه څه کوي که نړۍ هم وګورې یو وخت کې ټرمپ وایي چې داسې امنیت چې په هغه کې ده په افغانستان کې ده په امریکا کې نشته ده یو بل وخت وروسته ګورې له دې نه توندې هغه کوي چې په افغانستان کې امنیت تامین ده او سراسري امنیت ده بل ساعت چې وګورې خبرې په غیر رقم نه وي همدا چې که ایران ده او که نور همسایه هېوادونه دي خو دا دوی هغه خپلو ګټو ته په کتو باندې دغسې تصمیم نیسي اگر که دلته نه تروریزم شته دا لاول لکه دغه څنګه چې د بشر له حقوقو نه هر ملک د خپل ځان په استفادې باندې ورنه تعریف لري همدغسې د افغانستان د امنیت نه هم دوی ځان ته هغه لري دا تعریفونه لري کله یې چې ګټې په افغانستان کې خوندي دریځ یې ډېر نرم وي او کله یې چې دلته ګټې نه واوسېږي بیا دغه رقم ته څرګندونې کوي اگر که موږ تاسو په افغانستان کې اوسېږو چې په افغانستان کې دلته و سراسري امنیت ده په دې کې ټکی شک نشته ده دا باید دنیاوال هم ومني او موږ تاسې افغانان هم دا منو
او هغه کومه یوه پیښه جنایي پیښې چې په رامنځته کېږي په ملک دننه هغه خو موږ تاسې وینو چې په ټوله دنیا کې دغسې جنایي پیښې له امریکې نه یې نیولې تر اوس نه یې نیولې تر بله پورې دغه د ناامنۍ پیښې رامنځته کېدونکي دي او دا به رامنځته کېږي. هېڅوک داسې نشي کولی چې په یو ملک کې به بیخي پیښه نه رامنځته کېږي. نو چېرته چې بشریت ژوند کوي هغلته دغسې مشکلاتونه حتما ورسره وي، دا بې له شکه دا سته ده. خو په دې کې اوس شک نشته ده چې په دغه کمو امکاناتو باندې امارت اسلامي اوس په افغانستان په افغانستان کې امنیت تامین ده. دلته یو لیس خاوره د بل چا مخالفینو په لاس کې نسته ده. دلته هغه تروریستي ډلې چې دوی ترنه کوم تعریف لري تروریستي ډلې نسته ده. خو دا خو د دوی تعریف دی. یو وخت کې همدغه امارت اسلامي هم دوی ویل دا تروریستان دي، نن هغه د خبرو ته ورسره ناست دي، نن یې د حکومت په صفت باندې مني. خو دا خو د خارجیانو تبلیغات او خبرې دي. خو مونږ تاسې شی موږ تاسې ته معلوم دي لکه دغه خلک چې پرون تورستانو نن تاسې وګورئ چې همدغه د افغانستان مدافعین دي، دا د افغانستان خلک دي، دا د افغانستان د سر مال ناموس دفاع کوونکي دي. خو دا د خارجیانو دغسې ضد و نقیص خبرې دي، هغه یې د خپلو ګټو په خاطر باندې دي. د افغانستان لپاره دوی نه پخوا باندې که دی راغلي ول دا شل کلن شتون کې تاسې ولیده چې چې شی دوی غوښتل هغه په افغانستان کې دوی کولی سوی. خو په هغه وخت کې هم دغه د افغانستان نه دوی راضي نه ول. په هغه وخت کې به یې ویلې چې هله دوغره ډلې دي، تروریستي دي، مواد مخدر دي، نشهیي توکي دي، هغه دي او دا دي. خو که دغه شی خو په هغه وخت کې مسؤلیت د تا جوړېده چې بیا تا یې مخه نیولې وای، تا کله یې مخه وسوی نیولی د دغو مشکلاتونو چې نن بیا ته وایې. خو اوس په دغه کمو امکاناتو باندې دغه څه شي نه چې دوی تشویش لري، که هغه نړیوال تروریزم ده او که هغه نشهیي توکي دي او یا نور دغسې مخرب هغه دي، نو دغه په دې نشتو امکاناتو باندې امارت اسلامي د دې مخه نیولې. نو د دې په ځای باندې دنیا ته په کار دا ده چې د تخریب په ځای باندې دوی ته لاس ورکړي، دوی سره کومک وکړي، همکاري وکړي او هر هغه مشکل هر هغه خطر چې دوی د افغانستان د خپل ملک په وړاندې باندې ګڼي هغه هم د خبرو اترو له لارې نه لکه څنګه نظامي شتون ته چې په 18 میاشتو خبرو کې په دوحې کې د پای ټکه کېښودل سو په یوه برومندانه ډول باندې دوی له افغانستان ووته. دغه جزئي مسایل د دا هم کیدای شي چې د خبرو له لارې نه حل وشي. ښاغلی کړوخیل د ټولیز امنیت سازمان چې دوی تر ډیره پورې په امنیتي مسایلو کې رول لري، په افغانستان کې د ثبات رامنځته کېدو دپاره په برخه کې د دوی رول څه دی ستاسو په اند باندې؟ که څه هم اسلامي امارت ډاډ ورکړی دی، مخکې ما یادونه وکړه هرې برخه نه دوی ډاډ ورکړی دی، بیا هم که ټولیز امنیت سازمان دی د سیمې هیوادونه دي یا د نړۍ هیوادونه دي هغوی په افغانستان کې له کوم څه ویره لري یا اندېښنه لري د دغو اندېښنو د له منځه وړلو لپاره دوی څومره ګډه همکاري کړې ده او که یې نه ده کړې اوس څه باید وکړي؟ لکه مخکې چې ما درته ویلې دغه د دوی شعاري مسایل د دوی مسؤلیت جوړېږي چې دوی باید راسي. خو دلته لکه سازمان ملل متحد او یا نور نړیوال چې دي هغه د هغه لپاره نه دوی دغه څو خبرې هغه کوي چې یوه دلته نشهیي توکي دي، انډیوال دا باید ختم سي، ښځو حقوق دي دا باید مراعات سي او په افغانستان کې یو ټولګډون حکومت رامنځته سي. نو بعضې دغه چې هغه مذهبي اقلیتونه دي نو دا هغه خبرې دي چې دغه له ابتدا د امارت اسلامي نه دغه خبرې هم دنیاوال او هم د سیمې او هم ملل متحد دغه خبرې تکراروي. نو په دغو مسلو کې اگر که پیشرفت به هغومره چې دوی یې غواړي نه به یې سوی، خو په دې کې شک نشته ده چې دا خو له یو خوا نه ښاغلی کړوخیل اسلامي امارت خپلې کورنۍ چارې بولي او دوی وایي چې موږ نه د چا په کورنیو چارو کې مداخله کوو او نه چاته د حق ورکوو چې زموږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. باور مو څه دی د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو یا د افغانستان د ثبات په تړاو باندې څه باید وشي؟ دغه مشکل له امارت اسلامي د راتګ نه تر اوسه پورې دغه لکه دغه یادواري م چې وکړله د امارت اسلامي او د دنیاوالو ترمنځ ته ده چې هغه امارت اسلامي دا خپل کورنی مشکل ګڼي او چاته د مداخلې حق پکې نه ورکوي او دنیاوال وایي چې نه دغه شیان دي دا باید پلي سي او پس له هغه نه موږ بیا په افغانستان په رسمیاتو پیژنو، افغانستان کې به بازسازي کوو، افغانستان سره به کومکونه کوو. نو دغه مسله نننۍ نه ده، دا چې کله امارت اسلامي راغلی ده تر اوسه پورې انډیواله د دنیا او د امارت اسلامي له مابینه پورې دغه مشکل شته ده. خو په دغه کې لکه د دوی ټولګډونه نه تعریف یو شی ده او د امارت اسلامي له دې ټولګډونه نه تعریف بل شی ده. هغه د بشر حقوق چې دوی وایي هغه تعریف یې د دوی بل شی ده او امارت اسلامي دلته تر نه بل رقم برداشت کوي. یعنې ستاسو په باور باندې نړیوال سازمانونه تر ډیره پورې د خپلو غوښتنو د منلو لپاره دغه مسایل د اسلامي امارت باندې د فشار د وسیلې په توګه کاروي؟ همداسې ده، په دې کې شک نشته ده
چې دغه د وسیلې په هغه باندې استعمالوي که چیرته دوی ته د بشر حقوقو یا د ښځو کار او یا د نورو شیانو اهمیت لرلی نو هغه خبرې چې په دوحه کې تر 18 میاشتو پورې دوام وکړه نو په هغه وخت کې دوی په دغو خبرو باندې ولې تاکید نه کوو دغه ولې دغه مسله یې په هغه د دوحې په هوکړلي کې ذکر نه کړله چې نن امارت اسلامي لکه دغه تعهد یې ورکړی دی چې د افغانستان خاوره به د نورې دنیا په ضد باندې نه استعمالیږي نو دغه خبرې نن په عمل کې خلکو ته په ثبوت رسولې ده نو که چیرته دوی د رښتیا د بشر د حقوقو دوغره او که بله موږ تاسو د بشر حقوق له د امارت اسلامي او د دنیاوالو له خبرو نه تیر سو خو تاسو ولیدل چې دغه د بشر حقوق نن په غزه کې څه تیریږي دغه د بشر حقوق کله دوی خبرې واورېدلې او بل چې دوی د ښځو حقوق اوس وړاندې کوي چې باید ښځو ته حقوق ورکول سي آیا دوی د ښځو حقوق هم تاسو ولیدل چې اوس دغه هغه چې شی نومیږي د جزیره یې څه لرله چې دا اوس مسله ډېره جنجالي سوې ده د ټرمپ او د ټرمپ د ښځې له مابینه نو دغه مسایل هغه ته د ښځو حقوق هم دوی ولیدل چې دوی د ښځو ته په څه رقم باندې حقوق ورکوي نو دا هغه بدبختي دي چې دغه مسایل چې دوی وایي دا د خپلو ګټو په خاطر باندې او د افغانستان د اسلامي حکومت باندې د فشار راوړلو په خاطر باندې دي که نه دوی سره د بشر غم شته ده او نه دوی سره د ښځو د حقوقو غم شته ده نه بله شته ده خو په دې کې هم شک نشته ده چې دغه بعضې ضرورتونه چې دي دا به دنیا وایي خو دا ضرورت د افغانانو ده که هغه د ښځو تعلیم ده او تحصیل یې ده نو دنیا موږ ته ضرورت نه لري چې موږ ښځه با تعلیمه یې که بې تعلیمه یې دې ته موږ ضرورت لرو چې باید موږ با تعلیمه ښځه ولرو تر څو پورې ډاکټره ولرو په دې ملک کې چې د موږ هغه خویندې چې نورو ملکو ته د تداوۍ په خاطر باندې ځي په کور دننه یې تداوي وشي او هغه کورنۍ چې بې تعلیمه شي هغه تعلیم یافته شي که دا دنیا نن آباده ده دا په تعلیم باندې آباده ده دا تاسو اوس وګورئ واړه ملکونه دي تعلیم یې کړی تحصیل یې کړی پیشرفت یې کړی ده نن په ټوله دنیا باندې راج چلوي لوی هیوادونه دي خو تعلیم یې نه ده کړی هغه خپله خبرې نشي کولی د بل د اجازې نه هغه اقتصاد ته بل ته احتیاج ده په هر څه کې نور دنیا ته محتاج ښاغلی کړوخیل څنګه کولی شي افغانان بالاخره اسلامي امارت چې خپل دغه د ضعف ټکي چې نړۍ البته هغه دوی په وړاندې د فشار د وسیلې په توګه یا د بهانې په توګه دوی په وړاندې نیولي دي دغه د ضعف ټکي د قوت په ټکو باندې بدل کړي نو دا بار موږ ویلي دي اوس بیا یې ورې تکرار کوو چې تر څو پورې موږ داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړو موږ جهاني مشروعیت ته نسو رسېدلی نو موږ باید دغه د خپل حکومت کړۍ چې ده دا لویه کړو په دې کې لکه تاسې چې اوس وینئ که دغه ته موږ ته ناست یو او یو میز ده که دغه جي کې د خیاط لباس نه وای او د بل قلم نه وای او بل کاغذ نه وای جوړ کړی بل شیشه نه وای جوړ کړی نو دغه یو میز تشکیلېده دا مشکل و نو د چې په هر جي کې چې په ملک کې هغه ته نجار ته ضرورت شته ډاکټر ته شته انجینر ته شته ده ژورنالیست ته ده بل ته شته ده نو په یو قشر باندې دغه دنیا نه آبادېږي باید دلته ټولو هغه نورو قشرو ته یو رقم په یوه سترګه باندې وکتل سي هغوی ته د کار زمینه برابره سي کار اهل ته وسپارل سي هغه کادرونه چې د موږ له افغانستان او د بیکارۍ او د بېروزګارۍ په خاطر باندې تللي دي او نوره دنیا سبا د موږ په ضد باندې استعمالوي هغه راوغواړو په هغو نه د افغانستان د ازادۍ او آبادۍ په هغه کې تر نه کار واخلو دا اوس دنیا په ټکنالوژۍ باندې چلیږي دغه زړې مسلې دغه زوړ تاریخ او 15000 کلن او هغه دا تاریخ موږ ته نه ډوډۍ راکوی سي نه د موږ دفاع کوی سي نه بله کوی سي تر څو پورې چې موږ نن په دنیا سره په ټکنالوژۍ کې هغه ونه کړو رقابت ونه کړو نه تیر تاریخ ساتلی سو نه دغه اوسنی امنیت ساتلی سو او نه دغه ولسونه چې هغه سوکالۍ او د آبادۍ مستحق دي نه هغه ورته ورکوی سو نو که د هر شی د موږ دا به په موقتي ډول باندې نو د دغه په خاطر باندې په کار موږ ته دا ده چې خپل ولس راټول کړو د هغه ولس هغه کوم مشروع غوښتنې چې دي هغو ته رسیدګي وکړو د دغو لپاره یو اصولنامه جوړه کړو یو قانون جوړ کړو یو ګډه جرګه جوړه کړو دا د ولس خبرې واورو هغه مثبت ټکي چې د ولس په خبرو کې دي هغو ته د عمل جامه ور واغونځو او هغه خبرې چې دي چې د ولس په ذهنونو کې تشویش ده هغو ته رسیدګي وسي هغوی ته قناعت ورکول سي چې تر دغه حده پورې د موږ یو اسلامي نظام ده یو اسلامي نظام تر دغه حده پورې ژورنالیست ته صلاحیتونه ورکوي تر دغه حده پورې ښځې ته د حقوق ورکوي تر دغه حده پورې د نارینه صلاحیتونه دي نو دا په یو قانون په شکل باندې چې وړاندې سي او د ولس او د حکومت له مابینه یو تفاهم رامنځته سي په هغه وخت کې به دنیا موږ په رسمیت باندې پیژني او دغه هغه به یې ورکېږي چې نن وایي ستاسې د ښځو حقوق نه ورکوئ یا د بشر په ضد باندې یاستئ یا تروریستي ډلې دي یا څه شی دي نو له هر څه نه مهم موږ ته کورنی مشروعیت ده کله چې کورنی مشروعیت موږ پیدا کړو انشاءالله بیا به
نړیوال مشروعیت ته موږ رسیږو. درست ښاغلی کړوخیل په افغانستان کې د ثبات په تړاو باندې د نړیوالو سازمانونو په رول باندې بحث وکړه، خبرې مو وکړې. اوس که مشخصا د قرغیزستان په رول باندې بحث ولرو، قرغیزستان په دې برخه کې څه کولی شي افغانستان سره؟ اگر که نن دغه دنیا که تاسې وګورئ هغه قانون نسته په دنیا کې، د یو ځنګله قانون ده، د زورور خبره ښه اورېدل کېږي. قرغیزستان په دې کې شک نشته ده چې افغانستان سره به اخلاص لري، د نور د سیمې د همسایه هیوادونه به په دې کې هغه لري چې په افغانستان کې سوله راسي، امنیت راسي، ځکه سوله امنیت د همسایهګانو د سیمې په هغه باندې په ګټه باندې هم ده. خو قرغیزستان په خپله باندې ځانان اقتصادي ستونزې لري، د افغانستان په شکل باندې د هغوی اوس 90% ولس یې مسلمان ولس ده د قرغیزستان. هغه دوی هم دغه منابع لري، سره لري، یورانیم لري، بله لري، خو د هغوی د راویستو هغه نه لري. د دوی هم اوس دغه لکه د موږ چې دا ځوانان خارج ته په تګ باندې هغه دوی هم همدغه رقم ته ډلې هغه ځي خارج ته. نو یو فقیر هیواد ده، دغه خبرې به یې د خپل زړه نه کړي، نو د دې نه تر نه مننه کوو کور یې ودان. خو داسې لوی شی چې د قرغیزستان په وس پوره وي هغه یې نسته ده، که په وس باندې پوره وي که داسې هغه هم کړي وای. ښاغلی کړوخیل که بحث جمعبندي کړو ستاسو په اند باندې د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم، افغانستان څه کولی شي یا څنګه کولی شي د سیمې له هیوادونو سره خپل امنیتي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي؟ په دې کې شک نشته ده چې افغانستان په جغرافیایي لحاظ باندې په اسیا کې یو ډېر مهم هیواد ده. نو که افغانستان وغواړي او افغانانو راټول کړي او هغه کدرونه چې موږ تاسې لرو له هغو نه په مثبت ډول باندې استفاده وکړي، نو دا به د سیمې د وصل لپاره یو مهمه لار ده، او په دې باندې به هم سیمې ته د پرمختګ زمینه برابره کړي او افغانستان له دغه بدبختۍ نه تیریږي. دا اوس دغه لوی پروژې که هغه د ټاپې ده او که دا نورې پروژې دي چې د افغانستان له لارې نه سیمې ته تیریږي، نو که موږ وکړی سو چې دغه پروژې کامیابې کړو، نو په هغه وخت کې موږ د فشار د وسیلې په واسطه په ذریعه باندې هم دا استعمالولی سو، او په اقتصادي لحاظ باندې هم د افغانستان ته ډېر څه ورکوي. همداسې به د افغانستان کې د برق او د ګاز مصارف راکم سي، په دې کې به نور متشبثین راسي، افغانستان کې به کارخانې جوړې کړي، په دې سره به د فقر کچه کمه سي. هغه هیوادوال چې زموږ خارج ته تللي دي بیرته به د کار په خاطر باندې افغانستان ته راځي او د افغانستان په آبادسازي کې به تنه ګټه اخلي. کور ودان، ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی حنیف خان کړوخیل چې په خپرونه کې مو ګډون وکړ او په موضوع راسره بحث درلوده. تاسو نه مننه. کور ودان.